السلام علیکم قدرمنو هیوادوالو، هیله ده چې روغ او جوړ به اوسئ. قدرمنو هیوادوالو، لکه څرنګه چې تاسو پوهیږئ څه موده مخکې ما د دغې مورکې ویډیو شیر کړی و چې یو کونډه مور ده او یو لورکۍ ده او زوی چې دی د خپو نه شل دی. نو دې ته ما مرسته راوړی نه و، نو دوه ورونه مرسته رالیږلې. دغه مرسته موږ دغه مورکۍ ته ورکوو. احساسات یې له تاسو سره شریکوو. زموږ سره اوسئ. السلام علیکم. وعلیکم بچه من. چطور هستی مادر؟ خوب خوبم هستی؟ بچه، یک ساعت چطور است دخترکت؟ دخترک من بچه میلی خدایه. برای روزانه زندگی انداخت مسیحیت مگشت ای دختری اما سگدلا کدوم دل بول مادرم جسیده بود او در سنگس کدو گیره کد ناله کد سی سر به خدا کرده دیگه بچه خدا دانسته و خودم دانستم و جان خودم دانستم شو تا پگار خودم به جان خودم درمون بودم اولاده که ما مقیر شده خودم هم هستم بچه من پای ماما و گواره بچه من اولاد خودم خرابه بچه پایت چی شده؟ پای من هیچ نفهمیدم بچه من هیچ نفهمیدم او گار است؟ او گواره بچه کنشانش بته؟ اینه بچه زور د خاطو کور دی وی خمور دی ما همیشه بچه من خونه کم تا بگاره زنده بچه ما د ټول جهان تور دی وی خمور دیگه چی سرچی تو شد؟ هیچ نفهمیدم بچه تا بگاره زنده بچه ای تو کس نمیگه که چی از بر دکتر رفته بودی؟ دکتر کچی برم چیزی مچی باشه که برم کنه باشه کچی دکتر اک مرسای کن 4 ماه میشه که دین مرد یافته نه قطعی شاید که بیدن نگم نخون نبود چیز بنا استبر به خدا که داشته بچه داشته باشم چه روزا باشم گلوار دکتر اک ما باشه شام نداره بچه ورزی دوا نگرفتی باز؟ نه کچی بگیرم بچه بزن نباشه چیز میشه خوبانه دل ما مرشه میشه که باشه اشاره بگیریم بخور نه اشاره بخورم چیز نیست چیزی نمچیز نیست کنه خودم نمیتونم باشه ترازم اینه تشه چی من میشه که باید مگواره ای دختر از تاوانه سر من خودم از تاوانه بچه من زفر با خدا کرده بچه که تا کارش چطور سال میشه؟ بچه نمیشه گای رفته پس خالی آمد گای آورده و گای نورده صبر به خدا حالا شما شب روز چطور تیر میکنی؟ حالا چیز داری در خانه نداری؟ شام نیست صبر به خدا روزا محمد اینه می خانه سیگل می خانه یا که منی صندق منی کار منی بچه چون صبر به خدا را بچه الیز نلوار اگر تو بالا سر میدی خیر مادر خدا مهربان است. من خو ویدیو شما رو وقت کده بودم خو کس کمک نکده بود دیگه حالا یک دو بیادر کمک کد بر من خود دیگه خانواده رو نشان داده بود خو تو را پایت به تکلیف بود او گفتی روزا هم از دیگه برتر چیز آوردیم در شمارم در خانه خدا بلگانه بود نه شما هم گل بزار باشید هر مسلمان قیمت کده خدا کیشان خوبی کنه بچه پروردگار ترام که تو خوبی کنه و که زو مسلمان هم خوبی کنه ثواب زرم کنه از مرام کنه که من خیلی حالات ما خراب بچه نه این ما قطرم میگم بچه من بالا خدا زندگی تیر بشه خیر مادر خدا مهربان است. باشه جنازه باشه ناچاری نداری میره بس غالی میره چی یک ما میگه چون نیست بیشی میگه مادر کار نیست سزا کنم بچه من دیگه صبر به خدا کدش دید خدای پاک شما را آباد تو بدان هر مسلمان کدی من میکنه که ایشان خدا خوب کنه او مادر جان بچه خودم خیر قربون بچه افسان چیز خوشتا باشن جراز باشن جوان دخترک مزیاد داره نه مادر جان بر من کمک روان کرده بود دیگه نمیشه بر سودا آوردم خیر ببینی بچه من الله که تو خوبی کنه اینی پیسه را بگیرین 11,900 روپیه خوب از دوبه به نام احسان الله روان کسی بشماریم خوب آخونا میره تشمار که بچه من حسابه نمیبا خب حسابه نمیبا راست می مور ترا ولی مر گئے هادی د سمسور دی وی خمور دی وی هادی د سمسور دی وی خمور 11,900 روپۍ دي دا د احسان الله ورور په نوم د دوبۍ نه لېږلی دی دغه موږ دې مورکۍ ته ورکوو او دغه چې دی 8,419 روپۍ و دا د امریکا نه یو ورور لېږلی نوم یې راته یاد نه دی خو د امریکا نه لېږلی 4,400 دا سودا ورته واخیسته او دا 4,000 روپۍ نغدي ورته ورکوو دا خو باید موږ بل کورنۍ ته هم ورکړی وای خو داسې دی دغه مورکۍ ډېر زیات مشکلات لري
کونډم دی اوس تاسو خپله خپه ولیده چې په کوم حال دی ډېر حالت یې خراب دی هغه ورځې چې زه ویډیو ته راغلی وم نو دا راته وویل وایي خیر ده ما ته مرسته راوړه د دې ویډیو خو ما مخکې کړی و خو چا ورته مرسته رالېږلی نه و او بل روژه م را روانه ده دا لور یې داسې بد حال دی او خپه یې ډېر خرابه ده تاسو خپله ولیدل نو سودا مې راوړو او دغه پیسې مې ورکړه تر څو دغه روژه په ارامه او سکون سره تیر کړي خپل دوام وکړي او د خپل د دې لور هم ځکه چې خپل هم ډېر ضعیفه ده کونډ هم دی مشکلات یې ډېر زیاد دی نو ځکه هم دغه مرسته دغه مورکې ته ورکړه خب مادر جان برزگادر چی گفتنی داری که کمکار بر نوان کرده پروردگار میگم بچه من داشت در خانه خدا بلگانه که مرا میکنه نذار از این بیوزن از یتیم دختره که دیوانه را خدای پاک میگم قبط اغون کردنتان الله با تو ودان باشه هر جایی که باشه میگم خدا خوشحال داشته باشه بینمی باز دوایتان کسی بچه است من خدا خوشحال شما رو داشته باشه که مرا زاکده مرا برداشته خدا شما رو برداره بچه من خیلی حالات من خراب خدا میفهمه زور د خاټو کور دی وی خو بچه حالات من خراب دیگه شده میفهمه خدا معلومه خیر خیر مادر جان بمیناله دوایتان بگی بر روزان بر سودا آوردیم و اینی بر خودم دوا که بر دخترتم دیگه خرچی روزی تکو اینو پیشدارم بگیرم زوارا تو گله که بگم میبرم اونم مجبور که مجبور نمیره تو باید باید کنم نیست بچه بچه چیز بچه نیست که چون میشه شام شد کنم دیازاره بالا تو پاس ما غیره قدرمنو هیوادوالو نو تاسو خپله دغه مور ګورئ پرون چې زه ساحې ته راغلی وم نو د دې مور ډېر حالت خراب و او ضعف شوی و یعنې باور وکړي دې سره 10 روپۍ نه و چې څوک ورته یخ اوبه راوړی و او دې ته ورکړی و نو دغه مورکې ډېر زیات مشکلات لري هیله کومه هیوادواله داسې ډېر کورنۍ دي چې ستاسو مرستې ته اړتیا لري نو تاسو باید لاسنیوی وکړي ځکه روژه هم را روانه ده په بوزکې کې خو هر څه کېږي خو روژه کې نه کېږي هیله کوم د دې لاسنیوی وکړي قدرمنو هیوادوالو لکه څرنګه چې تاسو پوهېږئ داسې ځینې خلک وتلي دي چې زما د ویډیوګانو نه بده استفاده کوي او زما په نوم پیسې اخلي او زما نمبر لرې کوي خپل نمبر ورکوي نو تر څو چې تاسو زما غږ اورېدلی نه دی نو تاسو باید نور هغوی د سره مرسته ونه کړي ځکه ډېر داسې خلک شته ما ته ځینې خلک زنګ وښي وایي ستاسو د نوم نه استفاده کوي نو هیله کوم ورونو چې تر څو ما خبرې کړې نه دي چاته مرسته مه لګي او همدارنګه زما یوټیوب چینل ځان سره هم سبسکرایب کړي تر څو مخې ته لاړ شو او د دغه بېوزلو خلکو لاسنیوی وکړو نو که چیرې غواړې مرسته وکړي زما د وټساپ شمېره ده 0 اویا 9 283 د لیدو څخه مننه